سلامونه دوستان، ارشاد یم په دې هیله چې روغ جوړ به د ژوند د صحت په جامه باندې وپټي. دوستانو د ټولو ناول خو دا ویډیو وګورئ، تاسو دا څه وایي. بس دی دستا پاکستان دی د خپالو حقوقو لپاره راووځه او ملک بیا وګاره یو نوی پاکستان به جوړ کړو. اوس راځو زموږ چې کومه مین خبره ده. آیا دینګ پښتون یا د پښتون په حیث باندې د موږ له خوند راکوي چې موږ په داسې خبرو باندې دوکه شو؟ تر د اوسه پورې چې زموږ حالات څومره ګډوډ تللي دي، هغه په دې باندې تللي دي چې هلکه یو پنجابي چې کومه ده هغه پښتو یې ویله. ډېره ښه خبره ده، ډېر زبردست ټرینډ دی، یو ښکلی رواج دی چې د پښتو چې څومره د هغې اشاعت وشي، څومره چې کومه د هغه خلک زده کړي، نو دا خامخا د هغه پښتو د هغه پښتنو د ثقافت د هغې لپاره چې کومه یو ډېره غټه د وقار او د عزت خبره ده. خو په دې ټیم کې دا هلکه دا الریډي تاسو پېژنئ چې دا ایډوکیټ دی او باقاعده طور باندې په سیاست کې دا یو داسې ګند راچولی دی چې کوم ځای ته دا رسېدلی د هغه ځای کې کنځلې بدرد په هغه ځای کې چې کومه دی یو داسې کلچر پروموټ کړی دی چې هغه انتهایي زه وایم چې ډېر نیګیټیو سایډ دی د پالیټکس. زه خو خیر په پالیټکس باندې اړو خبره نه کوم، خو خپلو پښتنو ته یو خبره کوم چې دا قسمه خبرې چې هغه پلاني پښتو ویل او ډېر ښه کار یې وکړو، ډېر زبردست کار یې وکړو، په دې باندې ما ورته دوکه شو. نو یاد وساته زما سره تباهۍ د وس نه چې کومه دی شروعات وشو. زه وایم چې که چېرې څوک سیاست کوي، د سیاست نه چا منیوالی نه دی راوستی، خو تاسو داسې چل کوئ چې په فیکټس او فګر باندې خبره کوئ. همیشه دپاره چې که چېرې ستاسو یو لیډر دی هغه تاسو سپورټ کوي، نظریاتي لحاظ سره سپورټ کوي، خو داسې سپورټ کوي چې تاسو اول د خپل جغرافیې نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ثقافت نه، د خپل کلتور نه اول چې کومه ده تاسو ځان خبره کوي، تاسو تاریخ ولولئ. او سپیشلی که زموږ الله کې اختلافات، سیاسي اختلافات په خپل منځ کې دي، خو باچا خان بابا ضرور ولولئ. زه تاسو ته دا خبره کوم چې همیشه دپاره د پښتنو د یووالي خبره لکه په دې ټیم کې دا پاسبل ولې نه ده جوړه شوې. زما یم کول چې کومه ده د مطالعې نه ډېر په شا باندې دی همیشه دپاره. زه درته وایم چې بعضې خبرې موږ دومره سیریس والو تر دې حده پورې په هغې کې لاړ شو چې موږ خپل اصل تاریخ هم لته وله ورکړو. موږ څه وایو تر اوسه پورې ما ته اوس هم یاد دی چې کله موږ د لسمه پورې موږ بس ویل چې هغه باچا خان بابا چې کومه دی ویل چې ما جلال آباد کې ښخ کوي، دا کافر و، دا ښکته بره موږ ته دا ځونه زموږ ذهن ته زموږ دغه ټوټل حالات چې کومه دی داسې د ګند چې کومه دی دا ډک شوي وو. خو نن درته وایم چې باچا خان بابا ګریټ فلسفي، د پښتنو دپاره بهترین فایټر، د پښتنو د حقونو دپاره تر د اوسه پورې هغه شان لیډر پیدا شوی نه دی. ضرور دغه وګورئ. د دې نه علاوه چې کومه شتمنه پښتونخوا دا کتاب دی، نو شتمنه پښتونخوا کومه چې مولانا خانزیب لیکلی دی، نو خامخا دا خلک چې کومه زموږ د قوم اساسه ده او داسې خلک په دې معاشره کې د لا ډېر شي. ټیک ده موږ ځپلی کېږو، موږ وجلی کېږو، موږ سره ډېر ظلم او زیاتي روان دي، خو بیا هم په دې خبرو باندې مه دوکه کېږئ چې راځو نوی پاکستان به جوړوو. تا چې کومه مخکې د ټرانسلیټر لګولی دی هغه ځای نه نقل کړې چې لکه دا داسې وکړه، ښکته وکړه، بره وکړه. نو پښتنو زه درته وایم چې داسې د اګریشنز او داسې د جذباتو د پالیټکس نه، د جذباتو دغه نه دا چې کومه لږ بهر راوته پکار دي. نو دا زه په مضبوطو الفاظو کې د دې مذمت کوم چې زمونږ پښتانه بشمول زما یو قسم له بیا چې کومه دی هغو څه کوي، هغو ته چې کومه د فیولینګ کوي چې داسې ده چې بس ما دا خبره وکړه په پښتو کې موږ ورته پښتانه راپاسي. هغه دور هم ستاسو نه خو هېره نه دی. ګوره ستاسو چې کومه کار دی خپل کار تاسو وپېژنئ، نو پر دې په کار کړو کار مه لرئ. مونږ چې کومه دی ناچاړه په دې باندې یو، مونږ چې کومه دی ناکام په دې باندې یو چې مونږ همیشه د بل په کار کې کار لرلی دی. نو دا خبرې مې مهمه وګڼلې او ځکه مې مهمه وګڼلې چې یارانو دا ویډیو مې د مخې نه تېره شوه، نو انتهایی راباندې بده مو لګېده. خو بل دا چې خامخا د هر چا څه حق دی چې کم از کم دا میسج په خپل پښتنو په پښتونخوا کې دا خو ورکړي چې یاره دا کومه څه چې روان دي دا ګورئ د پښتنو سره دا خاینه. مهرباني، شکریه.